السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یې تاسو ښه یې؟ تاسو ملګري اشارې کول ډېر نو د لاندې بر سټیج نه اشارې مې درته ځکه نه کولې چې ښه راته نه لګېده نو بښنه. شعرونه به وایم دا ډډه کوئ مې صرف شعر واورئ. ځکه مې فکر په جذبو کې ګرځي ستا تصور مې په لیمو کې ګرځي. نیازکه ځکه مې فکر په جذبو کې ګرځي ستا تصور مې په لیمو کې ګرځي. دلته د ورځې په رڼا کې راځه هغه خو غله وي چې په شپو کې ګرځي. دلته د ورځې په رڼا کې راځه هغه خو غله وي چې په شپو کې ګرځي. دوی کرنا د شونو امن مومي دوی به مړه کېږي چې تیارو کې ګرځي. دلته شپونکی د دې نه دی خبر دلته لیوان ګډو بیزو کې ګرځي. دلته شپونکی د دې نه دی خبر دلته لیوان ګډو بیزو کې ګرځي. لیواله دلته نظام ټول بدل دی ړانده میان خړو اوبو کې ګرځي. زما د مات زړه په خندا پوه شه زما د مات زړه په خندا پوه شه لږ غوندې ما سره اشنا پوه شه. نیازکه زما د مات زړه په خندا پوه شه لږ غوندې ما سره اشنا پوه شه. که په مینت وي ما نه ده پاتې که په دولت وي دا بابا پوه شه. که په مینت وي ما نه ده پاتې که په دولت وي دا بابا پوه شه. زمونږ په منځ کې دې څوک نه راځي بس مونږ پوه شه او دا پوه شه. زمونږ منځ کې دې څوک نه راځي بس مونږ پوه شه او دا پوه شه. دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوه شه. دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوه شه. قربان شم مننه کوم. دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوه شه. دا د لګان یاران اخر تکا لیواله دغه سره بیا پوه شه. دا د لګان یاران اخر تکا دا د لګان یاران اخر تکا لیواله دغه سره بیا پوه شه. ډېره زیاته مننه کوم. څه شعرونه وایم بیا نظم وایم دا راته ډېر ګران دی. دا ورته ګورې د مینې نه وایم ښه. تاسو ټول ته دې معلومه وي چې دا ماته ډېر ګران دی. دا انور خیال دا زما ډېر ماته نږدې دي او دا ټول نیازک خان هم. د چا مینې له انجام دې سړی نه اخلي رخصتونه په ماښام دې سړی نه اخلي. ډېر بېوسه شي سړی په ځینې وخت کې امیر صاحب ډېر بېوسه شي سړی په ځینې وخت کې ډېر بېوسه شي سړی په ځینې وخت کې د سړي نه انتقام دې سړی نه اخلي. که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدر وي یو ګام دې سړی نه اخلي. که په قدر وي وایم که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدر وي یو ګام دې سړی نه اخلي. بعضې نیم پسې دې کلی سړی پرېږدي د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي. بعضې نیم پسې دې کلی سړی پرېږدي د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي. که د چا د لاس خوږو نه څوک یېرېږي نو د چا د لاس نه جام دې سړی نه اخلي. دې ساده لیوال ته ووایه یارانو د یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي. د یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي. دغه کاغذ د ملګرو راکړی چې دغه ورکي ووایه چې په سخته کې پکار دی هغه پلار دی. چې په سخته کې پکار دی هغه پلار دی. چې د هر څه ذمهوار دی هغه پلار دی. چې ښکلا د کنډر کور ده هغه مور ده. چې ټول چت پرې ایثار دی هغه پلار دی. چې ښکلا د کنډر کور ده استاد محترم چې ښکلا د کنډر کور ده هغه مور ده. چې ټول چت پرې ایثار دی هغه پلار دی. چې لوفر دی لیونی دی هغه زوی دی. چې بیا هم تابعدار دی هغه پلار دی. چې لوفر دی لیونی دی هغه زوی دی. چې بیا هم تابعدار دی هغه پلار دی. چې نه بد دی او نه ښه دی هغه تره دی. چې نه بد دی او نه ښه دی هغه تره دی. چې سم ښه دی او سم یار دی هغه پلار دی. زمنم د مټو زور دی سکه ورور دی. د لیوال چې بې جوړ کار دی هغه پلار دی. ډېره مننه کوم. دغه نظم درته وایم پته نه لګي چې څه ستا فرمایش اخره کې کومه فطرت ښه پته نه لګي چې څه پته نه لګي چې څه وه. په دې سترګو مې تیاره ورڼا ورځ را باندې شپه وه.
په ناکامه زندګۍ کې د ناکامه ژوند کیسه وه داسې کومه کشاله وه چې زما په وس کې نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه ښه نو چا نه مرور شو او د چا نه ګیله وکړو که اسمان تندر ګزار کړو د اسمانه ګیله وکړو که باران مو کاله رنګ که د بارانه ګیله وکړو مونږ کې څوک دی ملامته او د چا نه ګیله وکړو مونږ خواران چې کله تنګ شو نو جانانه ګیله وکړو ګینې مونږ د چا د څه یو په مثال لکه واښه یو څوک مو څه کوي جانانه که وو که نه یو نه یو چې تا پرېښي یو قسم دی ښه د زړه در نه خفه یو بس د ستا نه پر عادې خوا نه د بد او نه د ښه یو نه مو کار او څه روزګار شته بس په کلي یو پراته یو مونږ مینه څه کوله خو بس لږ غوندې دوکه یو اوس چې مخکې الله خیر کي بس د ځان سره اخته یو زلیواله کیسه ختمه زلیواله سرچپه یو زلیواله کیسه ختمه زلیواله سرچپه یو